دې څلورمه سپاره کې د سوره آل عمران دا 143 143 نمبر آیت المبارکه دې څلورمه سپاره کې د سوره آل عمران دا 143 نمبر آیت دی. دې مذکوره آیاتونو کې مجموعي طور باندې دا مضمون او دا مقصد بیانېدو چې الله سبحانه وتعالی لاول د صحابه کرامو اولین مؤمنان د دې امت او به تر د قیامت پورې چې څومره مؤمنان مسلمانان دي داغي تربیه کوله او د تربیت د پاره د غزوه احد شکست او داغي هزیمت هغه مخې ته راوړو باغی کې حکمتونه علتونه او مختلفې سازیانې هغه بیانېدلې. نو دې مذکوره آیت کې د غزوه احد د شکست یو بل حکمت او داغي یو بل سبب او وجه ښودلې ده چې د دې شکست په نتیجه کې که تاسو ته مرګ ژوبله ورسېدله نو مخه په کېږئ د انجام په اعتبار باندې تاسو کامیابي سبل خواخو نه ځئ خپل الله له ورلی تاسو باندې چې دا مرګ راغلی او شهادت ته ورسېدو نو مسلمان سره په شهادت باندې او په مرګ باندې خفه شي. دیو جنا الله سبحانه وتعالی رسم دا ځین سازي کړی دا ولئن متم او قتلتم لإلى الله تحشرون که تاسو په خپل مرګ باندې مړ شئ یا د کافر د دشمن د لاسه سبل خواخونه زه یم د رب العالمین لورځئ خپل الله ته ور روان یې دغه الله چې دی نو دا د خپل ښځې نه هم ډېر خوږ دی او د خپل بچي نه او دغه رنګې د خپل خپلوان نه یعنې دا کوم داسې انس محبت خوند او حلاوت او مزه چې په رب العالمین کې د نیو په مخلوق کې دی الله ډېر اوچته ځینسازي کړي چې مه خفه کېږئ او الله ته را روان یې. د دې داسې مثال دی لکه یو سړی چې مثلا د ډېرې اوږدې مسافرۍ نه بعد د خارج نه سعودي وغیره نه خپل کلي علاقې وطن ته راځي نو دته په دې سفر کې تکالیف او کړاو مرسيږي په ایرپورټونو باندې د انتظار می خو دې ارڅ ته غاړې خې وځه الکه کور ته روانې ما نو باغی باندې ځان د زړه کوي او باغی اعتبار د عاقبت او د انجام باندې خوشاله نو دلته الله سبحانه وتعالى چې خیر دې ک تاسو ته مرګ در ورسېدو شهادت د ته در ورسېدو نو رب العالمین تعالی الله بل دا چې تاسو دې ارمان کړو تاسو د شهادت ارمان نو کړو ولې سیرت نه معلومیږي چې کله د بدر غزا وشولله او په بدر کې چې کوم مسلمانان مؤمنان مجاهدین شریک شيو نو په قران حدیث کې چې کله داغي فضایل او داغي هغه ګټي ذکر شولې نو ډیرو مرګرو دا خواهش تمنا ورمان کوله چې د اسلام د سی بل یو جهاد بل د سی یو غزا را لمون په باغی کې ډیر مړانه وکړو او د سی په جرأت او په شجاعت سره به وجنګيږو چې تر مرګ پورې به باغونو کو تیخته بونو کو نو دوی د سی عزم او اراده کړی و نه الله ته خو تاسو مخکې نه د سی اراده کړی و همدغه وعده د کنغه تر یاد کړم دا کار ډیر کړی کیږي کله سره د الله نه شهادت غوړي او د اسلام د پر د غټي قرباني خبرې کوي به کله پیراشي به بنده حیرانی الله وي ما حیرانیګه د تحیر او حیرانی دل ندي پکار ولقد كنتم قسم دي يقينا خامخاوي تاسو د دین مخ کې تمنون الموت چې تاسو ارمان کړی د مرګم الموت مراد موت الشهاده د شهادت مرګ عبد الله ابن عباس ویلي کني اس مرګ چې دین هغه به نه غواړي حدیث کې دین من راغلي لا يتمنى احدكم الموت لضر د مرګ د تکلیف د وجنه د مشکل د وجنه د ضرر د وجنه به مرګ نه غواړي دیو جنا ابراهیم تیمی ویلی سو چې مرګ غواړي نو د اصل کې آخرت باندې سم نه دی پوهه شوی یو سره خودکشي وي کې یو ځان ولي ځان مړ کې نو دیو ګنه خو به چې کم دي سکون او زه خوبونه وي نو ته دومره بوزلې چې ته د دنیا مشکل او مصیبت ته د ټینګ نه یو داغه د حالاتو مقابله نشي کولای نو آخرت کې به څنګه مقابله وکي دا خو ته په ډیر درنه کاته باندې ورارلې ته چې د خودکشي کړه ستاسو خیال دی چې ګنه خو بالکل صفا سباید او بسرناید او ویز بم نه دا خو دې ځان ډیر خراب کو ته چې د دنیا پیغور ته د دنیا فقر او نيستۍ ته او د دنیا دشمنی او د مشکل ته د ټینګ نه نو آخرت پکړ د کړه به څنګه ټینګه د دې وجنه په دنیاوی مشکلات باندې د مرګ تمنا کول د بوزدلانو خلکو کار دی شریعت څخه د دینه منع کړی دا مقابله کوو د حالاتو مقاومت کوو
او د مرګ د شهادت چې کوم دی نو د هغې سړی تمنا کولی شي. حدیث کې راغلی دي من سأل الله الشهاده بصدق بلعه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه. کچا د صدق دل سره د زړه د کومې نه په رښتیا باندې د الله نه د شهادت مرګ وغوښتو الله سبحانه وتعالی به د شهادت مرګ ورکي. وان مات على فراشه اگر که په خپل بستر باندې مړ شي نو ته وګوره دا موږ سره د الله سبحانه وتعالی څومره غټ احسان دی او د شریعت څومره غټه پیرزونه ده چې صرف په خواهش باندې صرف په تمنا او په اراده باندې چې سړی د الله نه د شهادت مرګ غواړي الله سبحانه وتعالی له شهادت مرګ ورکوي اگر کله په خپل بستر باندې د خپل مرګ باندې مړ شي. ولقد كنتم قسم دی یقینا خامخاوی تاسو د دین مخی تمنون الموت چې تاسو ارمان کو د مرګ د شهادت من قبل ان تلقوه مخی د مخامخ کېدلو دا غین سرم فقد رأيتموهم مخپکیږي دا تاسو ولیدو په خپل سترګو باندې وانتم تنظرون تاسو قتل د مرګ ته اسی خوب نو اسی خیر نو بالکل حقیقتا واقعتا متکتل. رؤیت نه مراد د رؤیت بالقلب پزړه باندې یو شی لیدل هغه محسوسول دغه علم راتل او نظر نه مراد د پسترګو باندې لیدل. نو دته دا رؤیت او نظر دواړه جمع کړي و جزا ده کله نا کله انسان یو شی ته ګوري خو د سي دون ته معلومیږي یا یو شی ته ګوري خو هغه نه ویني ځکه په بل شي باندې مشغولي یا په هغه چیز باندې ګرد غبار پروتي. نو دته دا دواړه خبرې جمع کړي چې دا مرګ بالکل یقیني تاسو ته پسترګو باندې قتل او د غرنګي دا مرګري مراغوردیدل او په دې نيزو باندې په غشو باندې لګیدل او یاد ده چې بالکل مرګ په دې سر باندې راغلی او د مرګ اسباب موجود شو ځکه دوی د کافرو په منځ کې راګیر شو. وما محمد الا رسول نو یاد ساتي نه دی محمد عليه الصلاه والسلام الا رسول مگر صرف د الله تعالی رسول او پیغمبر دی. نو محمد عليه الصلاه والسلام څه اله او معبود نه دی چې دا بنمري. دی آیت کې یو بل ځین سازي ده او اصل کې د دې آیت شان نزول دا دی چې عبد الله ابن قمیعه یو کافرو ناغه په نبی صلی الله علیه وسلم باندې گزار وکوم نو مصعب ابن عمر مخه تراله ناغه په گزار باندې ولګي دغه شهید شو. نو په دې کې د عبد الله ابن قمیعه ویل چې ما خدا ولعیاذ بالله محمد علیه الصلاۃ والسلام شهید کو دې مړ کوم او دې کې د ابلیس هم چغواله چې الا ان محمدن قد قتل چې محمد علیه الصلاۃ والسلام قتل کړي شو. نو په دې کې بعضی مرګرو چې د ناغیسته به همت شو او دغه رنګ چې کم دې د کمزوري په کې را الله جوبن غوندي بس چې پیغمبر نشته دین موږ څه کوو. نو الله سبحانه وتعالى دا آیاتونه به رسته راولېګل دا انسازي وکړه چې دا دین چې دی نو دا خو د کم شخصیت پسې کم انسان یا په یو مشر پسې تړاو نه لري چې ګنې محمد علیه الصلاۃ والسلام په ځاني موجودو تاسو به جنگيږئ او بیا به کم دې زړور یې او بیا به د دین لپاره مجاهده کوي او بیا نور بیا به تاسو دین لپاره نه جنگيږئ. نه دین چې دی نو دا د الله دین دی او دا انسانان د الله بندگان دي تر څو پورې چې دنیوي انسانان وي نو الله رب العالمین دین حق ته په بندگانو باندې چې د الله عبادت او بندگی وکړي. محمد علیه الصلاۃ والسلام اگر که پیغمبر دی هغه یو مکلف بشر او انسان دی هغه د الله په عبادت او بندگی مکلف دی. الله به تپوس کوي او تم امتی د الله یو بشر یو بنده یو عبد دی تم د الله عبادت او بندگی وکړي. نو دې آیت کې دا انسازي ده چې الثبات علی الدین وان مات الامیر او الکبیر معنا په دین باندې استقامت اختیارول پکار دي. اگر که امیر او کبیر چې کوم دی هغه مړ شي مشر دی شیخ دی عالم دی قومندان دی کاغه نه مينو مطلب د دین به جاری او ساری وي. نو دې آیت کې دا انسازي ده چې د چا د مرګ د وجنه د یو مشر د یو شیخ د یو عالم د یو مفتی د مرګ د وجنه د دین نه مشاته کېږي ځکه دا دین خو د الله سبحانه وتعالى دین دی. او د دې آیاتونو د شان نزول په اړه کې یو دغه واقعا ده او دا هغه آیاتونه دي چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم د مرګ په موقع باندې هغه ویلي. اوس به موږ دا واقعا ذکر کوو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کله وفات کېدو او د دنیا نه انتقال نو د مخکې نه د پیغمبر په اړه کې د آثار شروع شو د نبی رسول الله په خبرو اترو کې دغه په حرکات او سکناتو کې لکه تو ګوره په لسم کال د هجرت باندې نبی صلی الله
علیه وسلم چې کله د دنیا نه د انتقال ټیم را نږدې شو نو په هغه کال کې د رمضان 10 ورځې چې کوم دی اعتکاف یې کړی د دې نه مخکې به 10 ورځې کوو دغه رنګې په دقه رمضان کې د جبريل وزل د قرآن دوره کړې وه کني د دې نه مخکې په رمضان کې یو ځل بېرته دور کوو خپلې لور فاطمې ته ویلي ویل زما ټیم را نږدې دی معاذ بن جبل چې کله یمن ته لېږو هغه ته ډېر وصیتونه وکړل بیا ورته وویلې ویل معاذ شاهي چې ته کال له راځې نو ته به زما په دې قبر را تېرېږي کېدای شي زما تا سره په ژوندینې باندې ملاقات ونه شي حجة الوداع کې بار بار امت ته ویلې چې کېدای شي دا زما په تاسو کې اخرنی حج او دا زما تاسو سره اخرنی ملاقات ولیدلې آینده کال کې کېدای شي زه ستاسو منځ کې نه یم داسې آیاتونه راغلل اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي او دغه رنګې اذا جاء نصر الله دا ټول دې خبرو ته اشاره وه چې پیغمبر د تاسو نه روان دی که وروسته به موږ د هغې تفصیل ذکر کړو خو د دې اشاراتو نه داسې معلومېدل چې نبي علیه الصلاة وسلام هغه وفات کېدل واله دی د دې د وجې نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله وفات شو نو د 11 یا 12 د ربیع الاول د پیر ورځ وه او د 3 کاله په عمر کې و ابوبکر صدیق هم په باره کې راځي وي دا ستون علاقې ته وتلی چې دا د مدینې نه بار یو ځای او د ده دویم واده کړی و هغه دویمه بیبي هلته وه نو هغې سره د ملاقات دپاره تلي هغې د خرچه مرچه ورکوله نو هلته ته خبر وشو چې محمد علیه الصلاة وسلام وفات شوی دی په دې کې چې کله رانغلې ویې کتل نو حالت ډېر ګډوډ و او دغه عمر زنهو چې کوم دی توره راایستلې وه او وی ویلې چې که چا ویلې چې محمد علیه الصلاة وسلام وفات شوی دی نو زه د سر په دې توره باندې وم ویل خبردار نه دی وفات شوی دا د الله سره ملاقات دپاره ورغلی او ویل څنګه وفات چې ورته په حکومت کې منافقان دي تر څو چې دا منافقان یې نه ختم کړي نو محمد علیه الصلاة وسلام نه وفات کېږي نو دې کې ابوبکر صدیق نه هو سیده کور ته ورلی چې وی کتو په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یمني صادر پروت و نو دا مخکې ورته ښکاره کو حدیث کې راغلي وتقبل بین عینیه په دې تندي باندې یې چپه واغسته ښکلې کو نو دې نه دا معلومېږي چې مړی ښکلولی شي دوی ویلې چې یا رسول الله تا چې کوم دی نو الله رب العالمین چې په تا باندې کوم مرګ مقرر کړی اما الموتة التي كتبت عليك فقد متها الله چې په تا باندې کوم مرګ په تقدیر کې مقرر کړی هغه در باندې راغلی والله لا يجمع الله عليك موتتين قسم په الله په تا باندې دوه مرګ نه جمع کوي داسې نه کېږي چې بیا به دې وجنې ځکه دا خو بیا پوره مصیبت دی بیا راووتو بار ته تقریر او بیان یې کو نو په دې کې عمر زنهو ولاړو او جذباتي خبرې کولې هغه ته کېنه هغه نه کېناستم ابوبکر صدیق هم د مسجد چې کوم دی بل ګور ته لاړل ټول مرګري هغه پسې ورلل او بیا د الله سبحانه وتعالى حمد او ثنائی ویله محامدي ویله خطبه ویله او بیا ویل چې یا خلکو خبر شي الا ان محمدا قد مات محمد علیه الصلاة والسلام وفات شوی دی نو من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات چې د محمد علیه الصلاة والسلام عبادت او بندگی کوله هغه ګوره وفات شوی دی هغه الہ او معبود نه دی و من يعبد الله فان الله حي لا يموت سوچ د الله رب العالمین عبادت او بندگی کوي الله همیشه د پر حي القيوم ذات الله زوال ناراضي الله باندې مرګ ناراضي الله باندې فنا ناراضي مقصد دا دی چې د دین په رب العالمین دین نه بده کې عمر زمو مې پوه شو هغه وي او زما د خونه بالکل لازمه کو تفسیر الله په خو کې نشان او ودریدان شوم وي په ځای باندې ستکیناستم نو بده کې به د ټول صحابه چې کوم دا آیت ولستو چې وما محمد الا رسول کني دا آیت خو مخکې نازل شوی دی عمر زنو د قرآن قاری دی او دې دې خبرې ته توجه نه ده دې ته ویل کېږي عدم توجه کله نا کله یو بدیهي مسله وي د یو عالم دی یو شیخ به ته توجه نه نو ته به داسې نه وي چې دا مسله به د باندې څنګه پړه پاتې شوه دا څنګه دی کې خطا شو یو بدیهي خبره وي عام مسله وي یو امي ته به معلوم وي او هیڅ عالم باندې به پټه پاتې شي او دغه رنګ دغه به ته توجه نه په هغه مسله کې به خطا شي په هغه فتوا کې به خطا شي دا ځکه وایي چې بدی وجه باندې په علما باندې بدګماني به ناراضي دسه باندې لګي چې لکه دا کار دسه ولکو کې دې شي توجه وتني خطا شوی یا د بل مسله هغه معلومه نو ډیر کړه هغه دا کار کیږي نو ګوره دې کې عمر دنو چې کم دی هغه زما داخله لګي دا آیت وس نازل شو به ټول مرګري په دې خبره باندې پوي شو دې آیت کې نورم ډیر ناشنا دي انسازي نه دي چې دغه بعضي حکمتونو پیدا به سبانی د ذکر کیږي خو لفظي معنی ته ګوره وما محمد النبي محمد عليه الصلاه والسلام الا رسول مگر رسول
منه ټیک ده چې دا رسول او پیغمبر دی خو سره بشر او انسان دی دا څنګه دګین چې اله او معبود دی په دبا سمرګ او زوان راځي قد خلت من قبله الرسل یقینا خما خاطر شوی دی د دنه مخکې زمانه کې پیغمبران نو دی بم تیریږي افا اماتم پس کچره دی مړ شو په خپل مرګ باندې او قتل یا قتل شو د بل چا د لاسم ان قلبتم علی عقابکم نو ګنی تاسو به اوړي په خپل پوند باندې خبردار چې د شکارونه کوي او یا ساده و مین قلب علاقبه هغه څوک چې وګرځیدو په خپل پوند باندې فلن يضر الله شيئا هیڅ چره زره نه چور کول الله تعالی تم منه که څوک مرتد شنو خپل ځان نقصان به وکي وسيجزي الله شاکرین او زرد چې الله سبحانه و تعالی بدلور کې شکر گزار ہوتا الله سبحانه و تعالی دې موږ تاسو د قرآن کریم نه فائدې را نصیب کړي او رب العالمین دې په دې باندې موږ تاسو روحاني او جسمانی تربیه وکړي د دې کتاب په وجه باندې چې الله او الله رسول موږ سره د کوم خیرونو او برکتونو او د کوم خوشاله بشارتونو وعده کړی دی رب العالمین دې موږ تاسو په دنیا او آخرت کې راکړي الله سبحانه و تعالی دې زموږ تاسو عقیده او نظریه زموږ تاسو معاملات زموږ تاسو انفرادي او اجتماعي ژوند د دې کتاب مطابق وګرځي رب العالمین دې قرآن کریم زمونږ استاسو د ژوندۍ آئین او دستور وګرځي او دا د زمونږ استاسو مرګري وګرځي په ځنکدن کې په مرګ کې او د خبر په سوال او جواب کې الله سبحانه و تعالی دې په دې ناس مجمع باندې رحم وکړي په دې کې چې چا څه قسم شری حاجت رب العالمین دې د خپل غیبی خزانو نه پوره کړي وسره